دوستانو ښه راغلاست. که چیرې تاسو غواړئ چې په واتساپ کې د یو کس د واتساپ مکمل معلومات راوباسئ چې دغه یو کس چاته زنګ وخي یا مطلب چا سره نور هم چټینګ کوي، نو دغه مکمله طریقه انشاءالله تاسو په دې ویډیو کې ښیم. دوستانو ګوره دا یو کس دی، دا یو فرینډ دی زما، دا ما داسې راخلاص کې او که چیرته زه غواړم چې د دې کس بغیر له دې نه چې زما سره چټینګ کوي د نورو کسانو سره چټینګ هم کوي، هغه هم معلوم کړم چې آیا واقعیت دا بل چا سره چټینګ کوي او د دوی چټینګ کې به څه وي. نو دا ډېر اسانه دی دوستانو. دا د دې کس پروفایل شو، بیا به راشي دوستانو د 3 ډاټس یا 3 نقطو ته به راشي، بیا به راشي دوستانو مور برخې ته، مور کې به دلته راشي ایکسپورټ چټ باندې به داسې کلیک وکړئ او دلته وګورئ دوستانو. خو دې لپاره به تاسو یو سپیسیفیک یو ځانګړی اپلیکیشن چټ سټیټس دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. د دې ډاونلوډ طریقه به زه تاسو در وښیم. دې باندې به داسې کلیک وکړئ دوستانو. وګورئ د دې کس مکمل چټینګ یې زما سره دلته راوباسو چې دا نور چا سره چټینګ کوي. دا وګورئ دوستانو څو ورځو کې دې کس څومره چټینګ کړی دی، دا ټول یې ماته راوباسلو. دوستانو اوس که چیرې غواړئ چې دغه اپلیکیشن ځان ته ډاونلوډ کړئ نو دا به کوم ځای نه ډاونلوډوئ. تاسو سره په پلی سټور کې دا نه میلاویږي. تاسو به راشئ دې نه داسې کروم براوسر به راخلاص کړئ او بیا به راشئ دوستانو د هوم برخې ته او دلته به تاسو ورته ولیکئ APK پیور. دا به ولیکئ دوستانو، لاندې نه به داسې سرچ کړئ او دلته وګورئ دوستانو دې کې به تاسو دغه اول نمبر ویب سایټ راخلاص کړئ او بیا به راشئ دوستانو دلته د سرچ برخې ته. په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ PAKBUCK. دا به ولیکئ دوستانو او د لاندې برخې نه به داسې سرچ کړئ. نو دلته وګورئ دوستانو د اپلیکیشن بالکل ستاسو مخې ته راغله دغه یو، دا به داسې کلیک کړئ او تاسو به ځان لپاره دلته وګورئ ډاونلوډ APK. دې باندې به داسې کلیک وکړئ، دا به تاسو سره ډاونلوډ شي. د دې سایز هم ډېر ورکوټی دی، 1.3 MB دی. نو امید لرم دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، په ټیک ټاک کې موږ فالو کړئ، فیسبوک کې هم زموږ ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ پیج ځان سره فیسبوک کې هم لایک کړئ. ښه وخت، الله پامان.